یا دا شی په ټومه په لاس کې چې دې راوښوي ای ځانه ما رالوی کړې اوس زما پر ځای د بل سوې ای ځانه ما رالوی کړې اوس زما پر ځای د بل سوې بله څه مال په کوټه کښې دي چې خلک ورسي دته کشنیان په هرات بازار کې حملې ولې څوک د پښو لاندې کېږي نه اوس خو زموږ څخه په اختر کې کشنیان پیسې غواړي سس په وخت کې خو پیسې دونه ډېرې نه وې د خپلوانو کره یو ځای چې په ورلاست د اختر شیریني څه شوه لوڼو څه عکس العمل شوي او زامنو زامن خو پراته وه بیده وم اوس د اختر انډیواله اخر باره د دې سخان ورته کش ما او احمد چې سهار بېګال لمانځه ته تللو زاړه چمپلان په ښه نو خدای دې راوله ملتپال صاحب محترم خدای دې په ښه ډول نظر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شه جوړ اوسې ایمان دې سلامت خدای پاک قبول کړه خیر وسې ته څنګه یې ځوانه الله شکر دې ته څنګه یې ملتپال صاحب ښه یې بخیر اوس شکر دې خیر دې په نصیب صاحب ته هم بخیر شوې د اختر دې مبارک صاحب لا به د اختر مبارکي سره وکړو د هغه څخه وروسته بیا د بنډارو خبرې سره کوو ځوانان یاست موږ خو لاړه سپین ږیري شولو ښه در اوسه نیم سپین ږیری یا نیم ځوان یې پوره سپین ږیری نه یا بالا ورته کاندید شولم ښه و چې ورته کاندید شوه بالا ولاړه یې نو بیا نو صحیح دی بیا نو صحیح چې ورته کاندید روژې څنګه وې روژې ښه خوندورې روژې وې ښه د برکت میاشت هغه اول سر کې څه اسانه وې د پای ته چې را رسېدلې یو څه زموږ هم انرژي ورته خلاصه شوله یو څه دغه شولې تندې زیات شي تنده زیاته شوه نو خامخا نو اول سر خو نو په اوانې کې یخه وه دا مابین څه خو بارانې کې هوا سره ګرمه شوه دا پاته بیا بیخي انډیواله تا چې ورته نور راته چالاک لطفال صاحب اختر دې څنګه راپیل کړي اول دې څه وکړله اختر خو عیدګاه لمانځه ته ولاړلې بیا زر صاحب موږ خو نو ما درته مخکې هم وویل چې ته خو ځوانان یې موږ خو سپین ږیري شو ما په چا کې حساب ته بس نو سبا بل سبا د خیر ته لا دا اوس ځوان نو خبره داسې ده زموږ اختر خو نو داسې دی ستا قربان سمه چې ماښام لمونځ وکړو جومات وسي ماخستان کوشش کوو ماخستان چې ژر بیده شو سهار بس پر وخت باندې راکښېنو جومات ښه د هرات بازار دغه ته نه چې نه راوځي نو رش کش ته یا دا دونه حوصله موږ نه لرو ستا قربان سم ګوره دا را ځوانانو کار دی ټوله شپه تر سهاره پورې په دا بازار کې ګرځې دا خو نو د دې دپاره هم ولاکه راوځي سودا خو داسې ده زر صاحب ګوره زه سودا علیحده د اختر شپې ته وساتم داسې مساچیر سي یو پر بل شربتان پاش او بل پسې نارې و فل خوند کوي بس چې اول دې دا ټاپه پر وویل چې تاسو خو نو ځوانان یاست ځوانان خو نو باره ځوانان دي نو ځوانان خو نو داسې نه چې باره بیخي د علمه څخه ووځي خیر ته د اختر کیسه راته وکړه دوی دا پسې لکه نو باره سهار قربان سم جومات ته چې راووتلو لمونځ مو وکړي مولوي صاحب نصیحت وکړي نو هغه د اختر طریقه د لمانځه طریقه یې راوښول چې داسې باید ولاړ شي داسې وکړي بالکل نو سیدي کور دې ودان برکه دې کاسې پسې راوړل شولې عجبه خوند ته د کاسو ځای عجبه خوند کوي زار صاحب ستا قربان سم دغه بیا زما مزینت نن سهار یې کاسه وخوړه هغه دا نستې داسې نارې وایي چې ما کاسه واخیسته دا کاسو ته کښې دا غوړي داسې پر روانې ده یا داسې چې 5 متر اخوا ته ناسې خوراک دې بره زړه نه ورسره غواړي زه خو هم د اختر اوله ده زه خو نو بیا که څوم ځوانان دې ډېر یاد کړه خو دلته هم ځوان یم زه یو څه پیټ یم درته یو څه نو نه ښه ډېر زما څلور دانې نو خو زه دغه وایم دې ته پیشنیس وایي نو د اختر په اوله کې باید د اختر په اوله هم باید خوراک ونیسي خپل د اختر کې نو باید جنجال مه راسره جوړوئ هم باید خو ته سره خوراک نه کوې مسته کلي یو دوه درې انډیوالان دي داسې ما غوندې ما پر غاښ برابر هغه ولاړو لمانځه ښه عیدګاه مو وکړه عیدګاه چې مو وکړه د هغې خوا پسې راشوه شولو دا زیارتونو سره راغلي نه دی د پلارو د مورو د زیارتونه مو وکړل ډېر دې ښه کړي نو راغلل اوس بالا هغه اول د پلار چې تا ته راغلم د اختر مبارک خورې دا د ملتپال صاحب په کیسه مو غواړي یا کور دې ودان ما داسې فکر کوي سړی اول خو نو ځي پر خواشه پوښتنه کوي یا هغه کور لري و سړی هغه به سبا ورسي انډیواله اوس خو نو وکړه موږ هم خواشه خپاره کوي چې خدای پاک وبخښي هغه پسرلی بیا هم ژوندی دی ښه خدای دې ژوندی لري وار څوک ما بیا داسې کار دی سړی که دې په عیدګاه کې ولي دی راته وایي
دی سهار وختي راته وایي وایي ملتپال صاحب خو نو اوس بیا راځي وایم و زه ورته دغه عادت یې ښه دی پر د ملګرو پوښتنه کوي ورځي د اختر مبارکۍ ته وایي دی خو د اختر مبارکۍ ته ورځي خپله څه مال پر کوټه کښېني چې خلک ورسي ده ته مال دا پوښتنه نو ما منې کړي ښه وایه ترخې ماچۍ دې راوړي دي دا واري شان خو ډېر چې هغه هلکان پر کور شته ښه ما ته خو ضرورت نشته ما خو دغه انډیوالان دي چې زه ورسم دوی پوهېږي چې نو خو د دغو انډوالانو بیا بیرته زړه غواړي چې تا ته درشي هلته ستا په کور کې بنډار در سره وي دغسې وایم هغه هلکان ورې ستا قربان هلکانو ته خو نور ځي خلک خو تا ته درځي نو ښه ملتپال صاحب اوس خو په د اختر کې کشنیان زموږ څخه اوس خو نو زون غټ شوی یم زموږ څخه کشنیان پیسې غواړي دی بیا وګړی د مخې ولو پیرات بازار کې حملې سره وو د اختر په شپه نو کشنیان پیرات بازار کې حملې ولې څخه د پښو لاندې کېږي نو خو داسې دی اوس غټ شوی دي پروژه کې بیا سپین سترګې شوی هغه خو نو روژه یا روژه مو خلاصه کړه خروش مو کړئ د اختر په شپه نو اوس خو زموږ څخه په اختر کې کشنیان پیسې غواړي سس په وخت کې خو پیسې دونه ډېرې نه وې د خپلوانو کره یو ځای چې په وره لاس د اختر شیریني څه شوه د هغې شولې هګۍ هغه خو زه دغه وایم پاپړ به ستا قربان شم زه به دا خپله کیسه درته وکړم د کوچنیوالي ستا د کوچنیوالي ته مې وخت کوچنی وې زړه ته نه لوي اوس ډېر غټ دی دا ځان صاحب یو وخت دا د ده خبرې پرې چې ول دا کوچنیان راځي نه دي مبارکي غواړي و ان مبارک را دغسې اختر شو چې اختر شو بله انډیواله کالي یې راکړي وو داسې په خوشحاله وم عجبه خوند مې کړی عجبه خوند وم دا کالي و دا په ځای کې را سره دا چمپلانو دا کالي مې په ځای کې را سره بیده کړي وو سهار بیا چې ملا صاحب لا نور سره را ولاړ شوی اذان یې نو شروع کړی بیا زه ویښ شوم انډیواله بیا به مو پښو ته دا سنګي پای چې خرڅ نه کې وی وا خرڅ دی دا خرڅ نه کې نه کې زما په یاد ما ټول غټ شوی یم ادونه سویدلې سره سره خرڅ چې پوند ته به مو کاش کړ سنګي پای به والله به د اختر سهار ته کاش کړ کالي به مو واغوستل په کور کې مرکه جانه دغې قربان سه یاره مور عجبه شي عجبه شی ده نو انډیواله بالا بیا په څرخ را جوړ کړي و سر یې خلاص و اره بخۍ بیا دونده دونده وه وی شوی په هغه وخت بیا په کور کې جوړېدلی ښه وایي تاسو خیاطان ته نه وړل یا ستا قربان سم هغه وخت هغه به د کلي ملک و د کلي خان که به خیاط ته یوړله انو جیب یې دغونده ورکړی و دا بیا لایدا ورته ویلې وه زر صاحب زما د کالو جیب غټي نو تاله چې بوتل موتل پکښې تېروئ بوتل چیرې وه کورو ته سره تللو دا پی پي سي مبارکۍ ته بلا بلته دا خوا که څونه راوړل سوله لمون به ته بیا راواچول موږ به بیا جیب ته اچول بلا به ګډوډي شنو په جیب کې انډیواله ستا سره نو خورجین در سره دی د جیب دا بس د هغه دی جلا خوند یې درلودلی دا د کښتیوالي عجبه بس د هغه ماچو دغه چاق کړی د هغه رایسې خورې یا زه د وخته څه دغسې یم د چا په کیسه کې نه یم انډیواله زه سوچ فکر نه وم خلک وایي سوچ فکر چې وایي هغه ډنګر سي دا د ذاته دغه شیان یې ملتپال یوه خبرې هم سي بس د خدای مال نه اولاده مې چې ماشاءالله لوڼې در باندې ګران دي که زامن ونې انډیواله دواړه خدای کفایت را باندې ووایه را باندې ګران خو نو دواړه چې او خو اولاد لوڼې چې دي مهربانه جلال دی مهربانه هغه دغه نارینه و اولادو مې دغه لوڼې را باندې ګران دي دا اوس د زړه وایه که ما د زړه وایم مسخرې ولا عقل سره ما او احمد بیا واده نه دی کړی نو موږ بیا په دې لور چې د ډېره مهربانه او بالکل کور په ښایسته یي اوس په د اختر کې سهار چې رالې مثلا د ماجد څخه د عیدګاه څخه لوڼو څه عکس العمل شوي او زامنو زامن خو پراته وه بیده وم اوس هغه هم د شپې دغه شان و لکه دی چې خوږه شربتان شان باشه ای اوس قرار د هم کار در لري څه په وکړه خدای زما خوله راخلاص ملتپال صاحب د کار در درلودی اوس قرار تم یو لاس ور وغځي او کار په ولري خو د خپل ویل نو خو ځوانان نو خو هغه خو پر شار راګټ چم چوکي وای ځوانان وای د سپین ژیري خطر مې کی ویا په کنایي کې ور یاد کوي وای پراته وای دا رقم لکه دی وکم بر بیا کار نه را لري یا استاد خو به ریژه ملتپال صاحب
نو هغه لوڼې چې وې چې دا راغلم د مسجد څخه بس هره یوه راتلل په غېږ کې راولېدل لاسونه یې رامچول پرې وه خوا پر بل نور خو بیا جلا بس خدای دې غم نه درکړي زه خپل تر زامنو ځکه لوڼې را باندې ګرانې دي چې زه یې نه لرم اوس ولې ملتپال صاحب بس الله پاک یو نارینه اولاد هغه د پېښوریانو پر چمپرو نه دغسې نه لکه دی چې سبا پیرات بازار کې په خلکو شربتان پاتې ته خو زما زه واده وکړم بیا به ګورو تربیه کوم یې سمې داسې تعلیم یافته اولادونه به مې چې توبې کار ملتپال صاحب په اوس ولې احمد باچا خو نو په دا روژه کې ډېر صبر کړی و دی خو بیا خوله یې نه لرېږي بس هغه زمزمې دي وانترې دي کوي وخت مې اورېدلې دي په روژه کې بیا دغه ټوله ما بول اردو پښتو اوس پښتو ښه ښه سندرې وایي په روژه کې بیا دغه کوله زړه بې غوښتی ما برتولاتیات کوه روژه د عباداتو میاشت ده د زمزمو میاشت نه ده نو اوس کې زړه غواړي یا مثلا یو شی اماده لري موږ داسې اورېدو ته تیار څنګه ملتپال صاحب هغسې دا د لور و د مور کیسې روانې دي مور هم یو لور وی وخت مور هم ښځه ده اوه اوس ته سوه لور مهربانه دي پلار هم یو وخت زه یو زه د هغه وایم هم د دې پر وایم هم د ښځې یادې سوې نه چې ښځې یا مهربانه دي یا لور داسې مهربانه ده لور هم یو وخت مور مهربانه وه اوس هم مور خو بیا تر ټول نړۍ مهربانه ده لور هم یو وخت مور وه دا مور هم یو وخت مور وه دا لور به هم یو وخت مور شي روژه جاره کرده اوس دا تاثیرات نو هم در دې پر مادب دا دی هم احمد به هغه د مور شعر راته وایي داسې لنډ ووایه زه سر په در خلاص دا روژه ده غونو احمد باچا یو شی اماده لرې انشاءالله لرو یې د خیر الله دې خیر پرېښي اورو مهرباني شروع به په وکړو ملتپال صاحب که زما اجازه یې د ده څه به اجازه واخلو که څنګه ووایه ورته که ستا اجازه یې ستا اجازه یې زه پروانه کې اجازه به ځینې واخلو نو اوس څنګه یې کوې نو که نه وه سړیانو ښه نه حساباوه یا یې صبري صبري د اختر شپه یې تېره کړې ده زه به بادام درته خوره ونیسه ته خپل بادام در غوره ته خوره په لاس کې د څو ستورو تسبیح دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور په لاس کې د څو ستورو تسبیح دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور زه دومره هم غټ نه یم لکه څومره چې مې ښیي زه دومره هم غټ نه یم لکه څومره چې مې ښیي کوټه کې مې کټ مټ داسې عیني دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور ای ځانه ما رالوی کړې اوس زما پر ځای د بل سوې ای ځانه ما رالوی کړې اوس زما پر ځای د بل سوې په زړه کې مې بیخي ډېرې ګیلې دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور زما پر ګناهونو خدای ته لیکي چې ماشوم دی زما پر ګناهونو خدای ته لیکي چې ماشوم دی زما پر روژو داسې فرشتې دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور غصه دې د بابا د غصې طرز کوي لالیا غصه دې د بابا د غصې طرز کوي لالیا خبرې دې یو څه داسې پستې دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور پالما می غزل د اولاد غوندې همت پالما می غزل د اولاد غوندې همت په ما کې هم د مینې سرچینې دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور په لاس کې یې د څو ستورو تسبیح دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور سپوږمۍ هم رڼې کړي ماته شپې دی لکه مور واه 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 خوند دې په وکړي ته څه پکښ وایې مور ماته به مور شعر کې باید څه وایه د مور په شعر کې څه د مور په شعر کې دې څه وویل مور خو نو قربان یې زما خاطر مات وایي چې مور خو مور ده وایي د مور در پښو لاندې جنت بالکل رښتیا هم ګوره دغه د کوچنیوالي چې دغه
مور دا کوژدې ته ناست دی په شپو شپو باندې لکه خوب یې نه یې ورته شپې ورته رونې کړي ګوره بدخوابي دا ګرده شپه ورته ژاړي بالکل بالکل دا خو انډیواله موږ ستاسې یو ساعت یو کوچنی نو رښتیا هم ډېر ژاړي کوټې ته ځینې ولاړ شول هلته کوټې ته نه انډیواله اخر باره د دې سکان ورته کاشف ملت پال صاحب دا څوک دا ګوتمې کوچنی ووایم خلاص شو بل نو بیا دا راپورته کې ځواني کې واده پسې ور وکړي ابالها چې واده ور وکړي د ظالم ځای پسې د بل سي وای ځان ما را لوي په شا کې ولاړ دا پښتنه لام نه پر کې چې ور دی مات صاحب شایسته شیر سی ملت پال صاحب هم چې ور دی مات صاحب شایسته شیر سی بیا د احمد شایسته आवाज بیا زموږ څه شایسته خبرې مو کوي بیا دا ستا شایسته خبرې سپسه دې خو بیا را شایسته لیدونکي چې ګوري خبرې خو نو خامخا کوي کله وکړلې ساره یې لکه به موج راوړو دا شروع دي بنجدای نسته زګه سره ورته غوښ دا خو نو دا شروع زنه یم دا سیدا خو ته ماته در سواری نه دی را کړی وروره پرې وځه خبرې خلاص کوم په چپ دا یو غړی ورته غوښ بسم الله الرحمن الرحیم خو د شمات را په یاد سنو به زوا کوم ګرد خو پرې وځای نه کیږي خبرې هغه ستا د خبرو په مابینځ کې بیا خبرې ډېر ور په یاد وي که ته ورته غوږ سې بیا د ده خبرې نه په یادېږي باره نو بېرته بیا اوس ما سره یو رقم کالي صدري کوچ به زما نه پخوا دا خو نو ښه خوند راکوي شوای دی خو نو بیا دا دندم کړی دی پانډوالان خو دواړه لکه چې بلې ماشام ته مرسل تلل بیا ولا ورسره ولاړه ما خو غږ نه درلودی خو هغه دغه دی ورته پاندې ګیلاس نه ګیلاسونه ملت پال صاحب یو روان و لوړه کتل لا شاوخوا ده ملت پال صاحب دی بیا څنګه دی بیا دغه د عام شربت شي مګر د تیزابي شان دی نه چشي نه و یعنی ما دی برای مخسن روانو برای مخسن و برای مخسن ما دی روانو مینواله باندې پیرسو مینوال چې را باندې پیرسو نو برای الکوزي ورڅخه دوی دانې لکه چې دکان د پاره راخستې و دکان کې نور ملمانه ورته ناس و که څنګه د هغه د پاره راخستې وي نو د هغه وایي اول یې ما ته ونیول ما ځینې واخیسته بس دي نو ما ما سپینه کړې لا ده دی ورته وایي یا دا موږ نه څښو دا شان چې ما ته یې وکتل هغه غړپ لا ځینې کړی دي ما غړپ لا ځینې کړی موږ نه څښو موږ دا شان نه څښو بله ما ورته ویل ما زما په رس کې خو نو لغته مه راوه ما هغه سره غوښته چې ستا په دا نس کې لغته در ووم یو خو دغه ځای نه دی دغه د ده پورې چې دا وایي ته په ما خبر وې بله پاره یو څوک بل ساعت وکړي چې ډوډۍ به زما سره وخورې خیر څه خدای پاک زما سره نه دی دا بل غږ نه کوي دغه خو نو زړه غواړي خو دې زړه غواړي نو دغه ځای ته صاحب ورستا زه چې خپل خوراک وکړم ځان پر دې به ما پر ځای ته واچم یا سرخان اواري ځینې کسان چې راز ډوډۍ ته ستا ولده یا بس نوش جانک د ځان د زمه خورم بس دی ما ته وای یا وای زه داسې ډنګر راغلی یم وچ کلک لرګی راسه جوړ شوی دی ته به هم د ځانه دغسې جوړې زه ورته زه غواړم چې ځان فټ کړم مګر وچ لرګی نو د ځانه څخه نه جوړو چا ویل چې وچ لرګی یم خېټې جوړې کړي لکه زما دا رواج د ستا قربان شم د خېټې شلمون مګر یا روژې ښه سره برابر کړی نسته اوس مخکې د نس راوتلی و او ما ده بیا دغه په پیشلمي یوازې چای څښلی کله کله به م چای له نه درته سته کړی دا د ټمبلۍ څه نه راکښېنستلی ګر سره ناست کور موږ راکښېنوئ ګرده دغسې و ټلیفون به نه چکو ته کښېنستلي وو ملت پال صاحب نه مو پیس کړی دی بس وروره خپل اولادو سره به ناست وو اولادو سره به واده نه دي کړی د اولادو سره نه ما د ده فکر وراړه وی هغه ته بېرته اشاره ورته وکړله دی اوس غواړي دا زموږ د غټانو د کم خبرې خپل اولادو سره دی یو وخت به ناست یم ملت پال صاحب زړه ته دې ولیږي ګرده کور پیشلمي ته ما راکښېنو نو خو دې راکښېنوئ نو خو زه درته وایم چې د بل په کوټو کې به ناست واست نو ته خو هم د بل په کوټه کې اوس ناست یې خیر کار دی اوس خو راغلی دی لا خو زه راغلی یم چې
پر ځان صاحب باندې پوښتنه وکړم د اختر مبارکي او دا میوې اوس نه خوري ما ته یې وویله ولا غټ جیب مې در وسسته الله جباره ځم دا میوه دانې ورچپه کوم د کشنوالي جیب نه دی د رنګ باندې به څه رنګ ورباد او در دا خوراک پر باید مشتس خوراکونه د اختر په اوله خو بیخي باید کم ګو ځکه د روژې معده ده د روژې معده ده هغه داسې په لږ خوراکو هم مختص شوی د اختر په ورځ چې دا ګډ وډ خوراکونه ور واچو بیا نو زموږ ستاسو میلمانه دي اوس زه ستا کره پوښتنې ته درسم ته خامخا په ما چای څښې و د هغه ته راغلی د ده کره یا ته خصوص په کوټه نه د خو د هغه کوټې د بل چا کره چې ورسو د بل چا کره چې ورسو هغه وایي والله کې بچی کې قسم درته وایه هغه چې هلته چای وڅښې بل ځای هندوانه د چای سره درته راوایخه بل ځای ورسې بله میوه درته راوایخه بل ځای ورسې غوښت درته کښېږده بر دا شیان وخوره سړی مریض کړي که اختر بارګر ارغنداب ته چې ولاړو د اختر ورځ ده ارغنداب ته پوښتنې ته ولاړو ما چې ولاړ شلومبو کیسه کوې زه د خاله کره ولاړم زر صاحب نو بیا هغه کیسه بس بالا سیوس اختر په ساره شلومبې راته راوایست خدای باره مې یو بل سره کتله د دې دپاره مې غوړپ غوړپ وکړلې بس اوس نوره کیسه ونه کې زر صاحب هغه نوره کیسه ونه کې بالا صحیح دی کومې خوا دې ورته فکر څه دی راوړو ما بیا ورژه مه راوړئ تازه لږ چې ورژه بیا د ده خوښ دی ډېر زورور بیا د اختر په ورځ بال ورژه مه راوړئ زورور دي بری شلومبې راوړئ یار ملتپال صاحب زه فکر کوم چې قرار کیسه ده دا اوږدېږي باره یو بل ځای و هغه بس درته بیان نه کړي یا زر صاحب در دې کیسې به تېرېږو بیا به بل وخت درته وکړي چې زه نه یم زه نه یم بیا ورته وکړه ما مخکې مې ورته هغه خو بیا غیبت دی غیبت به موږ څه نه کوو یوه خبره بیا به زه مخ د ده څه واړوم زه به تا ته ګورم ته ده ته کیسه کوم یا دا خو بیا مخټی دی ملتپال صاحب دوی مې پر تا د پرېښی دی پام پر کوه ور به سو دا زموږ د همسایه کر یو پوښتنه به هم سي غوښت خو غواړي باید په دا وخت بلا کله یارانو خوښ د اختر دغه ورځې دي انډیواله چې یو پر بل پوښتنه سره وکړو د ملتپال صاحب څخه به یو کیلو بازي یو شی به ورسره وکړو اختر دی نو ملتپال صاحب د کیلو نه دی وروره هغه پخواني کیلو یا داسې شی په ټول ما ورته په دا لاس کې دی و که دې پیدا کړي یا دا کیلونه زما نه دي ځای وخت زه انډیوال کې دغه ته واچولم کیل یې راسره کوي ما خپل براریان تللي وم سړی رښتیا یا دا داسې کیل نه دی واره پنجې اوس مې یې وویني راته وایي ګوره یا دا شی په ټومه په لاس کې که دې راوښوي ته به زما څه یوه اره پوښتنه چېرې څه کوې که دې نه راوښوي احمد به ستا څه چې د ده خوښه هغه پوښتنه به درڅه کوي هغه که شخصي که نه شخصي ته هم کولی شې توکل پر خدای دی راځه وخت به موږ دا کوي ګوره راځه په کم لاس کې دی وږي چې هلته چې پټ کړی نه یې یا دواړه لاسونه به درښکاره کړي نه دی جوړ دا څه شو دا داسې دې راکش کړي یا چوش په نه درښکاره بیا پټ راځه دغه لاس پرجین وکړه پوښتنه احمده احمده زر صاحب محترم زه څنګه پوښتنه ده څخه وکړم ما تا ته وله ښه یا کولی شي ونیسئ ښه زه ملتپال صاحب پوښتنه به دی وه داسې اسانه پوښتنه به څه وکړم ډېره سخته به هم نه څه کوم او ډېر نږدې پوښتنه به هم نه څه کوم یو څه به داسې ډېرې خو کوچنیوالي دی په اختر کې د یو چا څخه غلا کړې ده که یا ولا که ته حقیقت به وایو سره یا نه مې ده ښه زه بس نو کلیوالو ښه ول زه هغه خلکو تاریان یم چې کور مسجد ته نږدې دی بیا هم چمپلان رانیسي په بازار کې نو هدف یې دا و د خبرې هغې چې چمپلان بیا زاړه سپله مسجد کې بیا بدلول اوس ما او احمد چې عیدګاه لمانځه ته قسم واخیستې ودرېږه قسم یې واخیستې ویل چې زه په ښو به بد پوه سوی ما د اختر پر چمپلان ولاکه پیسې ورکړي لا ولا بد کار او د دوی د لاسه رات بازار کې ول په دارش کې داس جوړه پکښ خوښه کمه بلا په پښو کم راووم ګوره ملتپال صاحب د دوی د لاسه د دوی د لاسه د دغه خلکو د لاسه ما او احمد چې سهار عیدګاه لمانځه ته تللو زاړه چمپلان په پښو کړه
ټول زړه د امام رقم علیحده کور غچ شوي وي برای څوک لا نه کړي هغه د امام دته مې وویل ملتپال صاحب مال دا بیا راسوړي دا نه وي چې راسوړي نو بیا یوسي بیا بیا څنګه کړو اختر به باره ګرد بس ګرد اختر به باره بیا ورور په دغه چمبلانو کې سره تېرو په دا زړو یا چې خلاص یم دونه پیسې نشته ملتپال صاحب چې خالي باره چمپلان سپکار دی در دا ورته راسه د ظالم زو خو راته ووایه ورته ورورو دا چمپل راوکاږه د خدای لرې خو د ساعت راوکاږه ملتپال صاحب مثال یې وویلي دا خو نو موږ ځوانان یو اوس تا زه سپین ږیرو ته کاندید ځوانان لرو دا کار نه لکه ته ستا قربان څه و یا زه بیا دا رقم د خلکو څه شان اخلم ورته در اوسه لا سپین ږیري سوی نه یم ورته کاندید یم یا ځواني خانه لرو چې ګرسره پر ملا کړم سمه یا د استاد بیرته ورکه بیرته ساعت ورکه نو 2 ساعته په غاړه ورځو راځي د خیر سره وګ دا ډېر بانډار هم دلته دی بالا خان نه کې چې دی بل بالا ته بانډار بام سي پښتنه باندې د ډېر کارم درلري راځي لارو ګور